ځوانانو پوهېږم چې وخت ډېر ګران دی، خو کله دې فکر کړی چې هغه څو ساعته چې د نورو خلکو د ژوند کیسو بریاو او لایفونو ته ګورې، تا خپله خوښي، خپل مهارتونه او خپل خوبونه په څومره ارزښت سره تیر کړي؟ په اسلام کې موږ ته ډېر مهم درس راکول کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي دوه نعمتونه دي چې خلک یې بې ځایه ضایع کوي، روغتیا او فارغه وخت. نو کله ناکله دې زړه ته وګوره او ځان ته یوه ژوره خبره وکړه، آیا دا وخت چې زه دلته تېروم رښتیا زما لپاره ارزښت لري؟ ځکه د ژوند حقیقي خوښي او بریا په خپل ځان کې ده، په خپل وخت کې او په خپلو هیلو کې. خپل وخت مه ضایع کوه، ژوند کړه.